سلامونه وخت مو په خیر د زیرو نیوز څلرویشت سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. دوشنبه د 1405 هجري لمریز کال د اسد یا زمري شپږویشتمه او د 2016 زیږدیز کال د اګست 18مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. موږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې افغانستان د آسیایي سیالیو لپاره لوبډله په ډاګه کړه. افغانستان کرکټ بورډ د 2016 آسیایي سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو 15 کسیزه لوبډله د درویش رسولي تر لوبډل مشرۍ لاندې اعلان کړه. دغه سیالي د راتلونکي سپټمبر میاشتې پر 24مه د جاپان په ایچي او ناګویا ښارونو کې پیلېږي او د اکتوبر تر 3مې به دوام وکړي. په یادو سیالیو کې به افغانستان په خپل ګروپي پړاو کې له جاپان او نیپال سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د تکواندو 14 کسیزه ملي لوبډله د نړیوالو سیالیو په 8م پړاو سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ولاړه. دغه سیالۍ د 40 څخه د ډیرو هیوادونو په ګډون نن د اګست پر 18مه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 21مې نیټې به دوام پیدا کړي. د فاریاب سرسبز یشلر فوټبال لوبډلې د 23 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د افغانستان د 19 کلنو کم عمره فوټبال غوره لیګ اتلولي خپله کړه. په دغو سیالیو کې د شپږو ولایتونو 10 لوبډلو ګډون کړی و چې په کابل کې ترسره شوې. د عینو مینې لوبډلې د کم ګول توپیر له امله د 2یم مقام یا نایب قهرمانۍ ځای خپل کړ. پروان ولایت کې د اروخات شاپور زادران په نوم د کرکټ شل ورځې سیالۍ پیل شوې چې 14 لوبډلې پکې ونډه لري او ترمنځ به یې سیالۍ نږدې یوه میاشت دوام ومومي. دغه 14 لوبډلې په 4 ګروپونو ویشل شوي دي چې نږدې 280 ځوان لوبغاړي به پکې ولوبېږي. او د سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري په زابل ولایت کې د 12 رسمي کلبونو ترمنځ کرکټ سیالۍ پیل شوې چې یوه میاشت به دوام وکړي. د دې سیالیو موخه د وزیر محمد اکبر خان 2مه درجه ولایتي سیالیو ته د لوبغاړو غوره کول ښودل شوي دي. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښې او موږ تعقیب کړئ. آدرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله پامان.